الله تعالی امتحان چې کوي هغه کې دوه غرض دي. یو غرض دی چې هغه سړی مجرمي او الله تعالی په هغه رانیولو سره هغه سزا ورکول غواړي. د امتحان یو غرض دی. د مقربینو امتحان چې دی د هغې غرض دا دی چې دنیا ته یې وښیي چې دا وګوره په تا مې خالد ته به راوستې ده نو د خدای د خدایي نه بیزار شو، زوی مې دله مړ کړو نو د خدای د خدایي نه بیزار شو، لږه هم د لږه مې در باندې راوسته نو نعوذ بالله خدای ته دې کنځلې کول شروع. دا وګوره زما مقبول ترین او مقبول ترین بندگان دي، لوګه مې پرې راوسته، تنده مې پرې راوسته، د جنت نه مې بهر کړه، د ښځو نه مې جدا کړه او د هغې د پاسه زه یې هېر نه کړم. اول امتحان په حضرت آدم علیه السلام باندې شوی، اول امتحان، ځکه چې اول الناسین دی، ابوالبشر دی، نو اول امتحان په هغه شوی، په جنت کې اوسېږي. ورته وویلی شو چې اسکن انت وزوجک الجنه فکلا من حیث شئتما، تا او ستا بیبي دې په جنت کې اوسېږي، فکلا من حیث شئتما، دواړه خورئ څکئ چې چېرته م خوښئ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ، که نږدې شوئ نو ښه به نه. هلته شیطان خو غرق شوی و، هغه کې خیال وکړو چې د دې آدم علیه السلام په سر باندې ما سره خو داسې وشو، دی به عثمانه څنګه په جنت کې پاتې کېږي. عزیزانو دا دعا کوئ چې هغه شیطان خو جني شیطان دی، جني. په دې بني آدمو کې چې کوم شیطانان دي دې ته څه وایي؟ انسي شیطانان. هغه په ځای ناست دی، په ارام ریټایر شوی دی، خدای دې د انسي شیطانانو نه ساته. دغه حرامیان چې دي هغه له یې چوټي ورکړې، یو سکند اوس هغه شیطان خو چېرته په زړه کې درته القا کوي او زړه کې به درته وسوسه اچوي او دا به کوي او دا به کوي او ته به چېرته په جنګ کېږي. دا انسي شیطانان به د یو منټ کې په سړک باندې مړ وغورځوي، یو منټ په 5 منټه کې به د بل سره په جنګ کې به تاله به غوږ درنږدې کړي، یو خبره به وکړي او ستا مخالف ته به لاړ شي بله به وکړي چې ګورې په سړک به ټوپکې روږي او غړزار به جوړ شي. دا انسي شیطانان. هسې وایم چې منځونو سره له غوندې د عقل ټریننګ هم وکوي، ګیرو سره، حجونو سره، د سپو سره له غوندې د سوچ ټریننګ هم وکوي. د ګیرو والا، د سپو والا، حجیان، زما د ذات تجربه ده چې شدید چا مې په شیطانت لیدلي دي او په دوو جنګونو دي لیدلي دي. په جومات کې به ناست دي په صف کې یو بل ته به غوږ ورنږدې کړي او د شیطانت خبره کوي. نو عزیزانو عرض مې دا وکړه چې منځونه وغیره په خپل ځای دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو سهار ټایم کې چې چا څه خوب لیدلی دی چې دې تعبیر وکړم، وی صاحب بیګام نه دی لیدلی، بیګام نه دی لیدلی. وی ښه ده نو بیګام ما یو خوب لیدلی دی او غوږ کې دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه وحي، غلط نه دروغ نه، هغه وحي. وی زه پروت وم او یو دوه کسه راغله او زه یې د لاسونو نه ونیوم او روان یې کړم. څه ګورم چې لاره کې یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی. د ناس په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انګورې دي، د دې ناس دې خولې ته یې ور واچوي او دا خوله یې شلېږي او بیا ورځي، شلېږي او بیا ورځي، د اور په پلاسونو یې خوله شلېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما تپوس کړو دا څوک دی؟ راته فانطلق، مخکې ځه. چې مخکې لاړم د اور تنور دی، ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي، کله یې لمبې پاس راوړي او کله یې ښکته وړي، کله یې پاس راوړي او کله یې. یا الله دا څوک دی؟ وایي چې مخکې ځه. مخکې چې لاړم یو د وینې او د زوی تلاو دی، پکې یو سړی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي اخوانه کاڼی راشي دی په دې خوله ولګي بیا پکې ور وګوره. دا څوک؟ ویا دواړه مې راونیول چې دا دومره قصه راته تاسو وښوده، تاسو څوک یې او دا څوک وو؟ ویا یو راته وایي چې انا جبریل، زه جبرائیل علیه السلام یم، وهذا میکائیل او دا دویم میکائیل علیه السلام دی. یا رسول الله
واوره چې دا سندر ته وخود دا د اور په تنور کې چې کوم سړی او خزه پراته وو دا هغه سړی دی چې خپل خزه واو پردو خزو پسې وګرځیدو او دا خزه هغه خزه نه چې خپل میړی وو پردو سړو پسې وګرځیدا نو دا سړی او دا خزه چې مړ شي د دوی قبر به د اور تنوري کله به لمبه پاس وروړي او کله ښکته تر قیامت پورې به په دې عذاب گرفتار دا د وینې او د زوی په تلاو کې څوک و یا رسول الله دا سودخور سود باندې به پیسې ورکولې غاڼې به کولې هغه د سود او د غاڼو پیسې به بیا خوري سودخور چې مړ شي دا قبر به د وینې او د زوی تلاو وي تر قیامت به پکې پروي دا خدای چې د اور په انګورو شلیدا او جوړېدا دا څوک و یا رسول الله دا هغه سړی و چې په دې خدای چې دوه مسلمانان د جوړ کړی نو دوه به ورانول دا غي منځ کې به شیطانت کولو هغه به په جنگ کو د به تماشا کول نو دا سړی چې مرشي د قبر به په قیامت کې په قبر کې به په دې عذاب تر قیامت ته گرفتاری زمون خله بداس د زما ديدانو عزم داو چې جبا غرض چې څه ده غرض پیژنده په کار دی د جبه غرض زمون جبه سکه تاسو په دې لارو دې سرکونو دې کوڅو کې دا اندر نسل ګوري چې دا دې جبه څه اسدي کبیا په جوړو کې دا د کلو خلک کې نه چرته د خپل جبه ته وګوري تاسو کله چې په بیٹک کې سره کې نه د خپل جبه ته وګوري دا تاسو یو خبره چرته سړی ته یو نو د جبه غرض پیژنده پکار چې دا جبا الله صلی الله درکړي په دا جبا بس په قیامت جوړه په دا جبا به آخرت جوړه په دا جبا به جنت جوړه او په دا جبا به جهنم جوړه زمون جبه تباہ بزرگ وہی چھ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر بچا لگ لیا اور بری چالے زمان دیدانو عرض میں داو چی جبی ٹک گئی جب و اصلاح ہو گئی زمان خپلا جبی زمان جبی سنگ دی او زمان لائم زمان جبا تاسو نه زیاته پڑھی ترا او د جبه غرض پی جندل پکار دی چې جبه الله صلی الله درکړي او دا جبه په سش باندې عادت کول پکار ورته امتحان راغې تکلیف راغ ته علاج د چانه تاسو کې قرآن واستعینوا بالصبر والصلاة خدای نه امداد غواړي بالصبر والصلاة والصبر او بمنزنو نتیجه به سره وي ان الله مع الصابرین الله بیا د صابرانو مرګره دی تکلیف راغی الحمدلله وشکر لله آدم علیه السلام پس شیطان ورا چې دا غنم دانې نه دی د تاسو ولې خدای منی کړی دی دا الله حکم وې دې کې دا سر دی چې کدا تاسو خوري ټول عمر به جنت کې پاتې شي کې نه توبه سی باندې نا مونږ نو دته چالو کو وقاسمهما قرآن وی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم ورته وخور چې زه تاسو خیر غواړم اوس علما دي کې چې آدم او د بیبي حوا غرض داو چې قسم هم لا په دروغ سوکري په دروغ سو قسم دانه خپل توای چولا
قسم په درو به اوس تراشه په پاکستان کې وو او چې ما غونې مولا ته راشي چې دا خبره ده دروغ ده قسم به وخورم کنه نو خو بیا به کفاره ورکړي څه کفاره ده یا درې روټۍ دي یا بل څه مسکینانو له روټۍ وي خو اوس روزي رالي موږ له ډېر خلک راځي چا به د ګردې درد دي چا به د کمزې درد دي چا به د کمزې درد دي دا خو چې مالدار راشي ورته توبه مالدار راشي دی ما ته خو راشي ما ته دې وځي تاسو دوا پکار ده د خانانو نوابانو نه ماړه بوټ ویسته چې کور ورانېږي ما نه تپوس نه کوي دا ته کلینیک ټربل دی یو دفتر کې رانه یو تپوس کوي دا ګردې درد لپاره څه تکلیفي مال ګردې درد علاج ما سره شته وی چې څه دا روجې رالي مال روجې رالي ما سره چاړه ده ډېره تېره ده نو دا ګرده به وشلم او وګورم چې دننه پکې څه چل شته که نه که څه چلي خو روجې ورته معاف دي او که څه چل دي نو بیا به پستن والا وګڼم ویې ویل داسې که ته ډاکټر ما نه لوی ډاکټر څوک دی دې وجې نه عزیزانو ځانه خدای ته واچول الله د جنت نه ښځه او خاوند دواړه بهر کړ ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین امتحان راغی اوس داسې امتحان راغی چې 300 کال آدم علیه السلام د هغه بیبي جدا و 300 کال اوس خدای ته څه وایي خدای ته وایي چې یا الله یو کار خو شو اوس راته علاج وښایه نو فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیه السلام وظیفه وغوښته چې د دې علاج راته وښایه دا چې څه شوي الله ورته ویلي چې وایه ته چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خدای په ځانم زیاته کړې که ستا رحم دی نو کار نه کوي الله ورته وی دا وظیفه کوي 300 کال آدم علیه السلام او بیبي حوا دا وظیفه کړې وه 300 کال نو 300 کال پس په نظر کرم وشو او د عرفات ته چې کوم اجیان صاحبان تللي دي هغې ته پته ده عرفات غونډۍ نه چې راکوشي په پوړو باندې نو دلته یو چاردیوالي غوندې تاو ده په دغه ځای کې د بیبي حوا او د آدم علیه السلام ملاقات وشو 300 کال پس د عرفات میدان ته عرفات وایي ځکه چې دلته د بیبي حوا او د آدم علیه السلام تعارف شوی خپل کې ځکه دې ځای ته عرفات 300 نو اشد بلاء الاقرب فالاقرب امتحانات چې دي نو اول الله په مقربینو باندې کړي دا څه د ټوکو خبره نه وه نو انعمت علیهم دا خلق دی چې دا الله په دومره ډېر عظیم امتحاناتو کې کنه جی کامیاب شو او خدای هیر نه کړي و دلته یو سوال واورئ نو بس کوم چې آدم علیه الصلاة والسلام دا د دانه د غنم نه خوړلی نو جنت نه به بهر شوی نه وی نو مونږ به ټول په جنت کې دا یو سوال یو بزرګ ورته وایي چې خبره دا نه ده خبره دا ده چې آدم علیه الصلاة والسلام جنت ته بطور مهمان تلو او جنت به د الله د مقربینو د نیکانو د اوسېدو ځای د آدم علیه السلام اولاد چې په جنت کې پیدا کېدل شروع شوی وی نو په جنت کې خو به ابو جهل هم پیدا کېدی بیا که نه ده تاسو ټول خلک چې په جنت کې پیدا کېدی په ایمان وی تاسو د جنت د پیدا کېدو قابل نه داسې خبره کوه اوس مونږ د جنت قابل دي چې په جنت کې مونږ پیدا وي یا دا زمونږ موجوده میندې چې دي دا د جنت قابل دي چې په جنت کې د دوی بچي شوی یا دا زمونږ پلاران وګوره قرباني بس دا که زوی ښي پلار یې خرابي که پلار یې ښي زوی یې خرابي څه لوی د خدای قهر نو ما ورته ویې هغه سړي ته چې خبره دا ده وروره
چې آدم علیه السلام د جنت نه ځکه بار شو چې الله ورته وی چې ستا په املاک کې چې دا ستا په اولاد کې کوم پلیت دي او مردار دي د دې ټول ماده پراته ده ورشه د دې پلیتو ماده وګرځوه دنیا کې په ځمکه نو بیا واپس جنت ته راځه. علامه ابن اسیر لیکلی دي چې د آدم علیه السلام د وفات په ورځ باندې ملائک راله دله غسل او کفن ورکو خوشبویي پې ولګولو بی حوا او دی دواړه په یو تابوت کې واچول او جنت ته یوړ. اوس تاسو لټوئ که نه د آدم علیه السلام قبر پیدا کړي ده نو عزیزانو عرض مې داود چې انعمت علیهم دغه خلق دی چې څوک په دومره عظیم امتحان کې کامیاب شوي او الله یې نه دی هېر کړی. انعمت علیهم دا خلق دی لکه ایوب علیه السلام 18 کاله په کټ کې پروت 18 کاله دا سرمنه غوښې د کټه چاڼ شوي خو خدای ته یو سوال کړی چې یا الله ټول بدن مې ایله کا خو زړه او ژبه مې بچو ساته چې تا ته یاد وکړه. تاسو خیال ده نو 18 کاله په کټ کې پروت نو 18 کاله پس چې دنیا ته وښوده چې وګورئ 18 کاله مې په کټ کې سملولم زه یې هېر نه کړم. نو جبرائیل یې راواستولو ویل ځه اوس یې راوچت کړه. جبرائیل راوچت کړو ورته ویل چې ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. خپه ووه په ځمکه چې خپه یې وواله چینه راووته په چینه کې غوپه ورکړه خو چې بار یې راوویستو داسې و چې لکه دی بیمار شوی تېرېږي. قرآن علاج هم بیا ښودلی. اوس مونږ وایي چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور کړي چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور. د دې ایوب علیه السلام اته زامن د چت لاندې شوي شیطان ورته راغی زامنو باندې کوټه را پرېوته اته واړه ترې لاندې شوي دي ویل ښه هم شو ویل الحمدلله چې د ښخوالي نه یم خلاص زه زما د خدای زما منځ کې حایل کېږم الله 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 شو چې دا جوړ شو څه وخت کې نو هغه اته واړه مړه ژوند زامن ورته الله بیا را ژوندي کړل. نو عزیزانو د خدای مهرباني بیا داسې وي چې د ځمکې نه دې په اسمان کې کېږي په خدای قسم چې د هغه مهربانۍ داسې دي د راتلونکو جمعو کې به دا بحث راشي چې د هغه مهربانۍ داسې دي چې ستا ژبه بل څوک یاد نه کړي په دنیا کې او نه د بل چا صفت وکړي او د هغه نه بغیر نو په دې ځمکه به ناست دی او پاس په عرش کې به درته لوح محفوظ ښکاري. په ځمکه به ناست دی او قسم په خدای چې ملایکې به درله راځي. ما په دې سترګو لیدلي په دې سترګو د شپې په 1 بجه د قرآن یو حافظ و هغه سره خسته نوجوان الکان دي او خسته ګیري سپینې ټوپۍ او سپینې جامې اغوستې دي او په جومات کې لګیا دي ګردان کوي او یو په لمبر هغه استاد ته راځي او سبق دی وایي او بیا ځي جومات ډک 1 بجه ما چې سترګې پرانیستې او دا منظر مې ولیدو ما چېرې راغلم دې جومات کې خو درس دی د حافظانو نو دا به راپاسېدلي چې بیا مې سترګې پټې کړې چې 15 منټه پس مې بیا کولو کیسم سهار مې هغه استاد صاحب نه تپوس وکړو چې دا بېګا 1 بجه څه چلو ویل بچیا د ورځې ستړی شم په سبقونو نو کله کله د شپې هم چاته ښیم اپیریان اوس هغه سړی چې چا لیدلی دی نو راځئ دلته نږدې کلی دی درته یې وښیم چې څنګه سړی تاسو خیال راغی خبره دا ده چې په دې دنیا کې د اسمانونو منظرونه خدای سړي ته ښیي په دنیا کې صرف دا چې دا جیبې لګاو او تعلق دې لږ اسمان سره پیدا شي دا خلقو انعمت علیهم د دغو لارې دې خدای مونږ ته مو ښیي واخر دعوانا الحمد